د هغې نه بعد ورو سوال کړی دی، وایي په قرآن کریم کې داسې آیات هغه کوم ځای کې دی چې هغې کې میوزیک او سندرو اورېدل دا حرام شوي دي، په هغې کې داسې صراحت شته دی او که نشته دی په قرآن کریم کې، لکه څنګه چې د نورو حرامو شیانو باره کې هغه صراحت راغلی دی. الجواب، اول په دې خبره باندې ځان پوه کول ضروري دي چې کوم رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم ویناګانې کړي دي او حدیث دي د رسول صلی الله علیه وسلم دغه د الله سبحانه وتعالی د طرف نه دي. نو چې رسول صلی الله علیه وسلم څه ویلي دي دا قرآن کریم تشریح ده که نه. قرآن کریم به مونږ د رسول صلی الله علیه وسلم په تشریح باندې اخلو، د صحابه کرامو د سلفو په تشریح باندې به قرآن کریم اخلو او په هغې باندې به مونږ عمل کوو. دا نه ده چې یو سړی به رالګي او قرآن کریم کې به ځان نه به تفسیر کوي او یا به ځان له ترې یو مقصد اخلي، او که کوم ټکی د ده د ذهن کې نه و، د ده په علم کې نه و، دا به دا دعوه کوي چې دا په قرآن کریم کې د دې ذکر نشته. دا شته دی په قرآن کریم کې، خو د هغه علم یو سړی علم به دې ته نه رسي. د دې دا معنی نه ده چې دا په قرآن کریم کې نشته دی. رسول صلی الله علیه وسلم چې څه ویلي دي دغه ویناګانې دا د قرآن کریم تشریح ده او د هغې وضاحت دی. الله سبحانه وتعالی وایي که نه وما ینطق عن الهوا، رسول صلی الله علیه وسلم چې څه وایي دا د خپل خواهش نه نه وایي، ان هو الا وحی یوحى، دا د الله سبحانه وتعالی د طرف نه وحی کېږي هغې ته، د هغې مطابق خبرې کوي. قرآن کریم کې ښه صراحت باندې راغلی دی. سورة لقمان کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم ویتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. هغه خلک چې هغه لهو الحدیث هغه نیسي او په هغې باندې خپل مالونه لګوي او هغه خوښوي او خلک په هغې باندې ګمراه کوي، نو دا خلک د دې دپاره ډېر سخت بدترین عذاب دی. او د دې آیت په تفسیر کې حافظ ابن کثیر رحمه الله لیکلي دي چې الله سبحانه وتعالی د دې نه مخکې د متقینو او د نیکانو خلکو حالات ذکر کړه، چې دا نیکان خلک هغه خلک دي چې هغه په کتاب باندې عمل کوي او د کتاب په خبرو باندې روان دي او د دغه کتاب په اورېدو باندې دوی فایده اخلي د هغه نه. لکه الله سبحانه وتعالی د دې نه مخکې دا وفرمایل چې الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. مؤمنان خلق دي چې الله سبحانه وتعالی کتاب نه فایده اخلي او د هغې اورېدلو سره د دې زړونه نرمیږي او د دې دا وجودونه دا شکلونه بالکل بدلیږي. هغه خلک دي د مؤمنان. نو بیا وروستو پسې دا آیات عطب کې راوړو چې هغه خلک چې هغه بدبخته خلک دي او د الله سبحانه وتعالی د کتاب نه فایده نه اخلي او د الله سبحانه وتعالی کتاب نه مخ اړولی دی او هغه اوري نه او صرف په میوزیکونو او په خواهشاتو او په ګانو بجانو کې اخته دي، نو دغه خلک الله سبحانه وتعالی په دې آیات کې ذکر کوي. لکه ابن مسعود رضی الله عنه چې څنګه د دې آیات تفسیر کړی دی چې ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. ابن مسعود رضی الله عنه وایي چې والله هو الغنا، وایي قسم په الله چې دغه د دې نه دغه میوزیک او ګانې بجانې دغه مقصد دی. ابن جریر رحمه الله په یو صحیح سند سره دا تفسیر نقل کړی دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. هغه وایي حدثني یونس ابن عبد الاعلى اخبرنا ابن وهب اخبرني يزيد بن يونس عن صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية. ويدد عبد الله بن مسعود ند آيات توريده ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله فقال عبد الله بن مسعود الغنى. نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ویل چې دنه غنا مراد ده او په دې باندې قسم وکړ یرددها 3 مرات او 3 ځلې دغه خبره ښه په تاکید او په قسم باندې وکړه چې والله چې دغه ګانې بجانې مراد دي. او داسې نور محدثینو لکه ابن عباس رضی الله عنه او جابر و عکرمه رضی الله عنه او سعید ابن جبیر او مجاهد مکحول او داسې نورو ډېرو خلکو نه د حسن بصري نه هم دغه نقل دی د قتاده نه چې دغه آیت د غنا باره کې دی او دغه ګانو بجانو باره کې ښه په وضاحت باندې او په صراحت باندې الله سبحانه وتعالی دا خبره بیان کړې ده چې دغه د دې نه مراد دي او د دې حرمت په دې آیات کې ذکر دی.
نو که اوس څوک یې مني او که نه یې مني، نو الله سبحانه وتعالی خو ویلي دي که نه، الله خو حرام کړي دي، او هر شی چې الله سبحانه وتعالی حرام کړی دی نو ښه واضح حرام کړی دی او د هغې وضاحت یې بیان کړی دی په کتاب کې. هر یو شی شته دی، ما فرطنا فی الکتاب. الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې هیڅ یو شی داسې نه دی پرېښی چې په هغې کې حرام کړی دی د هغې ذکر نه دی کړی، او داسې څه نه دي پرېښي چې حلال کړی دی د هغې ذکر یې نه دی کړی، بلکې هر یو شی ښه په واضحه وضاحت او فصاحت باندې بیان کړی دی. هذا والله اعلم.